السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حمید و مصلی و بعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یو ډرایور دی او هغه هوټلو ته ګاډی ودرئ، نو فلهذا هغه هوټل والا ور باندې مفته ډوډۍ خوري. جناب محترمه، که هوټل والا سره داسې خبره کړي چې زه به سورلی راولم، او یا عادت او رواج هم داسې ځکه المعروف کالمشروط چې دلته به موږ سورلی راولو او هغه ته به تاسو ډوډۍ ورکوئ او موږ ته به فری ډوډۍ راکوئ، نو که د دې ډوډۍ د پیسې دا په دې سورلیو باندې ور اچئ چې یعنې عام طور سره خوراک په 200 روپۍ دی او د سورلیو نه د دې مفتې ډوډۍ د وجې نه 2500 اخلي، نو دا ډوډۍ بیا بالکل د خلکو ته ناروا ده. او یا داسې وي چې هغه یې په خپل من طیب النفس نه وي، ځکه حدیث کې راځي لا یحل مال امرئ مسلم الا من طیب نفسه، نو دغه ډوډۍ بیا دې کسانو ته حرامه ده. خو که بالفرض هغوی ورته په خپل طیب نفس په خوشحالۍ او د هغې هغه د پیسې د سورلۍ نه هم نه کټ کوي، نو بالکل که دا ډوډۍ بیا پې وخوري بیا روا ده. نو بیا درته وایم که د دې ډوډۍ پیسې د سورلۍ نه کټ کېږي او یا په سورلیو د دې وجې نه ګرانه ډوډۍ خرڅېږي، نو بیا دې خلکو ته دا کار جایز نه دی. دا مسله باقاعده طور سره بینوري ټاون مدرسې په حل کړې ده، ما سره پرته ده په PDF کې. السلام علیکم ورحمت